د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او د روم سره جنگو 300 مسلمانان د روم بادشاہ ونیول گرفتار جنگ کې کېږي داسې د دې مشر حضرت عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه هغه راوستو دا ځان ته مخامخ ودرېد د روم بادشاہ هرقل ورته وی چې زه دې پرېږدم خو په یو شرط چې دا ایمان دې پرېږده اسلام به پرېږده او عیسائی شي هغه ورته عیسائی شم وایي دا کوم ځای کېږي ما مه پرېږده د دې مړ شم خو د ایمان نه پرېږدم او ورته بیا لږه نور هم خبره اسانه ویې لکه پرې به دې ږدم او ځان له به دې مشیر او وزیر والم خو دا مسلماني دې پرېږده او عیسائی شي ویړه مچله وه دا چېرته کېدی شي ما له خدای ایمان غوندې نعمت راکړه پرېږدم بادشاه له پرېږدم وی ښه داسې کومه چې نیمه بادشاهي هم در کوم لور هم در کوم لور هم درته در کوم نیمه بادشاهي هم در کوم ایمان پرېږده وي عیسائی شه وی ته نیمه یادی که دا ټوله بادشاهي راکړې او دا لور دې هم راکړې ورسره او هر څه راکړې ایمان پرېښودو ته تیار نه یم وی نه پرېږدې وی نه وی اوس ګورم چې پرېږدی که نه جیل کې واچو سره د خپلو ملګرو او هرقل بادشاه اعلان وکړ وی دله به نه خوراک ورکوې نه به اوبه ورکوې مکمل اوږې نار به یې ټولو ملګرو او سولو دې پس پې ماله را مخامخ کړي لوږې تندې پې شروع شو نو سولو دې پسې ورته مخامخ کړل چې مخامخ یې کړل نو خنزیر یې وله پخ کړی و د خنزیر غوښه او شراب یې ورته په لوښو کې اچولي عبدالله ابن حذافه ته وی دا خوراکو کې خو دا د خنزیر غوښه او دا شراب اوس کې د اوبو په ځای دا مې دله شراب راوړلی هغه ملګرو ته اعلان وکړي پام کوئ چې دا خوراکونه کې پام کوئ حالانکې دومره کمزوري شوي چې دیکې روانې او قریبه وه چې د لوږې او د تندې د لاسه نظر هم تللی وې هر څه به ورته خړ خړ ښکارېده ملګرو ورته وی ای عبدالله ولې زیاتې کې دې وخت کې خدا خوراک مونږ له جایز دی قرآن شریف وایي فمن استررتم غیر باغ ولا عاد که یو سړی مستر شو د دین نه ورپسې نوځي دومره خوراک کوي چې د ده پې هغه لوږه ختمه شي او د مرګ نه پې بچ شي نو که د خنزیر غوښه خوري نو دې وخت کې خوړی شي که شراب هم څکي نو دې وخت کې مونږ له جایز دی مونږ خو مرو که نه کوو عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي بالکل ما ته مسله معلومه ده دې وخت کې که دا د خنزیر غوښه خورو مونږ له جایز ده دا شراب څکو مونږ له جایز دي خو د یو کافر ظالم بادشاه زړه پې خوشحالېږي دا غړه نه خوشحاله مونږ پې د مرګه بچ کېږو خو د کافر بادشاه زړه نه خوشحاله دې پې خوشحالېږي وی ښه نه خورئ وی نه وی واپس یې جیل کې واچوي یو ورځ بیا واپس جیل کې واچول چې راویې ویستل نظرونه یې خړ پړو ځکه چې په سړي 5 ورځې لوږه تنده تېرې کړې د هغه نظر کم دی کوي تېری وستل وی ګوره اوس هم درته وایم د ایمان پرېږدی عیسایان شئ هر څه دله در کوم چې څه تاسو وایئ او که نه پرېږدی وجنمه وی نه پرېږدو ایمان ګوره پوخ ایمان دی وی ښځه اوس ګورم چې پرېږدی او که نه نو یو دیګ یې د تیلو ګرم کو ښه وخوټ کو او یو ملګري د عبدالله ابن حذافه د لښکر نه یو ملګري راواغېسته او په هغه تیلو کې لاس پې ول او تړل ورغورځو تیل دومره ګرم و که نه دومره ګرم چې دې یې ورغورځو د خولې نه یې ویش هم نه دي تللی او ورغورځولو سره فورا هډوکې او غوښه د یو بل نه جدا شو دونه ګرم او بیا بادشاه د روم حکم وکړ وی اوس د عبدالله له لاس پې وتړه دې ورغورځو نو چې ده ته یې لاس پې وتړلې او ورغورځو نو دې په ژړا شو نو هرقل بادشاه ورته وایي وی ګوره زه خو درته وایم چې دې اور ته ټینګېدل ګران دي که ما خو درته وختي وي نیکبخته هسې دې راباندې ملګرې ووجه او ودې سوځو راباندې ګوره ما درته وایم چې دې ته ټینګېدی نه شي یو یو دغسې ورغورځوم خو عیسایان شی واپس او ایمان پرېږدی نو پرېږدمه هغه وی سوال نه پیدا کېږي حالانکې د دین مسله دا ده
الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. که په یو سړي جبر شو کنه چې شابه د کفر کلمه وایه خوله کې ایمانی پړه کې کافر نشي نو په خولې ویلی شي په داسې وخت کې که دی ویلو چې ښځه موږ عیسایان شو نو بالکل د خدای په نسب په جرم نو خو په دې شرط چې پړه کې ایمان وي لیکن هم نه کوي دې ته رخصت وي په هغې عمل نه کوي وی نه پرېږدي ایمان وی جاړې ولې وی زه خو په دې نه جاړم چې ته به مې اور ته وغورځې اوس به مړ شم نه په دې نه جاړم جاړم په دې چې وجود مې ډېر کمزوری شوی په یو تینګړی راغورځېږم په یو دیکا چې دې اور ته مې وغورځې په یو سیکنډ کې به اوس لوخړه شم او ختم به شم لکه د دغې ملګري جاړم په دې چې ارمان وجود مې سم غټ وي او زما په دې وجود کې زما د ویښتو عمره ساګانې وي او هره ساه مې د دین او د اسلام او د حضور پاک نه او د خپل رب نه په دغه طریقه قربان کړې وي لکه زما د ملګري چې قربان کړو چې سم غټ وجود مې وي او ډېر تکلیف په دې اور کې میلاو شوی او دومره ساګانې وي لکه د ویښتو عمره هرقل وی یاره د محمد د ملګرو په شان ملګري مې چېرته نه دي لیدلي صلی الله علیه وسلم دې ته ایمان وایي وی ښځه داسې کار دی ورشه اوبه وله راوړی وڅکې پې ورشه خوراک راوړی پې وخورئ پرېږدم دی خو په یو شرط سره دې ملګرو دې پرېږدم په یو شرط چې زما تندې به ښکلی عبدالله ابن حذافه ورته وایي زړه خو مې نه کېږي چې د کافر په تندې خپلې شونډې کېږدم خو ما به پرېږدې که یا ما د ملګري م پرېږدې وایي نه ټول ملګري م در سره پرېږدم وایي د ملګرو د خاطره به دا کار وکړم چې د ملګري مې بچي نو تندې یې وله ښکل کړ او دا یو کم 300 یو خې پکې شهید کړ دی پرېښوده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته لګېدلې وه په مدینه منوره کې هغه په منبر اعلان وکړ وی عبدالله ابن حذافه د خپلو ملګرو د خاطره د روم د کافر بادشاه تندې ښکل کړی دی په ناخوښ او په نازړې ښکل کړی دی خو ملګري را خلاص کړل نو ټول بوځی د مدینې په لار کې به د هغې استقبال کوو او ټول صحابه او مسلمانان به نن مونږ د عبدالله ابن حذافه تندې ښکلاو دا بدل ولا خلاص دې ته ایمان وایي زما الله دې په مونږ کې د ایمان پیدا کړي